ملګرو که تاسو په هغه خلکو کې چې تاسو کله د انجینرانو کارو وینئ نو تاسو به سوچ کوئ چې آیا دا انجینیر څنګه جوړ کړی دی. نو که تاسو دینه متاثره کیږئ نو یقینا په اوبو باندې جوړ شوي د پلونو باره کې به تاسو ضرور سوچ کوئ. کله په سمندر، کله په ورکوټي خوړونو او کله په سیندونو باندې څه کمال مهارت او مشکلاتو سره دغه پلونه جوړ کړي. نن ویډیو کې به موږ تاسو ته دې باره کې ښایو. ملګرو موږ ټول دې خبره نه خبر یو چې په اوبو باندې جوړ شوي پلونه زموږ ژوند یو مهمه برخه ده، ځکه چې که دا پلونه نو کیدی شي یو څو ښارونه، کلي او شهرونه یو بل نه کټو. د دې پلونو په ذریعه باندې سفر کولو په وجه نه صرف مونږ خپل پېټرول یا پیسې بچت کو بلکې وخت هم بچت کیږي. په دې ټول کارونو راتلو باوجود هم په دنیا کې داسې پلونه شته کوم چې په سمندرونو یا وړو وړو خوړونو باندې جوړ کړي شوي دي، کوم چې د کمال انجینیرینګ او یا ښایستوالي له وجې مشهور دي او یو څو خو د تاریخ له وجې نه شهرت لري. انجینیرینګ په زور باندې جوړ کړي شوي دا پلونه مختلف قسم کې د پل ډیزاین هم چې کله ځای ته وګوري نو هغه شانتې جوړیږي. هر ځای کې یو رنګ پلونه جوړول ممکن نه دي. همدغه وجه ده چې کله ځای وکتل شي هغې مطابق پل جوړیږي. بیم برج، سسپنشن برج او آرک برج دا د دې مختلف قسمونه دي. په اوبو باندې جوړ شوي پلونه هغه پورې د اوبو بوج برداشت کولی شي تر څو چې په دې باندې کم بوج پرېوځي چې هغه ځمکې ته منتقل کیږي. په یو پل باندې لکونو ټن وزن کیدی شي، د دې باوجود هم دا مضبوطۍ سره ولاړي، ځکه چې د دې ټول بوج چې دی هغه په کمبو باندې راځي او دغه کمبو نه دا بوج لاندې ځمکې ته منتقل کیږي. د دې وجه باندې دغه برج ولاړي. خو ملګرو په اوبو باندې جوړونکي پل چې د هغې ټول نه لوی امتحان د دې بنیاد جوړولي. څومره چې اوبه ژوري نو چیلنج هم هومره غټي. وجه دا ده چې د دې بنیاد مضبوط جوړول ټول نه زیات ضروري، ځکه چې همدغه پیلرې وي چې د دې په دب باندې دغه پل ولاړي. څنګه د دې بنیاد جوړیږي دې ویډیو کې تاسو ته ښایو. تیزې اوبه بهیدونکي خوړونه چې هلته کې انجینران ټول وړاندې یوه ډنچه جوړوي. دلته کې د اوبو رفتار، د اوبو وزن، د اوبو لاندې خاورې وزن، هغې نه علاوه چې کم ټرافیک به په دې ځي د هغې وزن د دې ټول ښه بریکۍ سره جایزه واخیستل شي. دې نه پس د پل بنیاد جوړولو لپاره طریقه جوړه شي، هغې نه پس په بنیاد باندې کار شروع شي. بیا دا بنیاد جوړ شي، دې بنیاد ته کوفر ډیم ویل کیږي. د پل جوړولو طریقې مطابق د کوفر ډیم اکثر شکل چې وي یا ګولي او یا سکویر شکل کې، مربع شکل کې. او سوال دا دی چې دا کوفر ډیم جوړیږي څنګه؟ ټولو نه وړاندې دا کوفر ډیم جوړولو لپاره د سټیل اوږده پیسونه یو بل باندې فټ شي، کوم کې چې دې ته یا د ګول دایرې او مربع شکل ورکړی شي. کله چې دا جوړ شي تیار شي نو بیا دا اوبو منځ ته وغورځول شي. دا کومه ډانچه چې دا ماشین مدد سره اوبو ته ډېر ورو او احتیاط سره لاندې کوزول شي. د دې مقصد دا وي چې دا په ښه طریقې سره خپل ځای کې فټ راشي. بیا د موټر او پمپ په ذریعه د کې دننه موجودې اوبه راوویستل شي. د کوم نفس چې دلته یو اوچ او خالي ځای جوړ شي، بیا د نفس دغه خالي او اوچ ځای باندې پل جوړولو کار شروع شي. بیا ورکر شروع شي، دلته کې ورو پلو جوړولو کار شروع شي. حالانکه هر ځای کې دغه طریقې سره کار نه کیږي، ځکه چې که اوبه ډېرې زیاتې ژورې وي نو کوفر ډیم دغه طریقې سره ته نشي ورچولی، ځکه چې سمندر کې هم چې کله پل جوړیږي هلته کې بیم جوړولو لپاره د سمندر لاندې سرفیس چې دی تحت په هغې کې مضبوط ځای کتل کیږي. اول د هغې ژوروالی کتل کیږي، بیا هغې نه پس د غټو ماشینانو په ذریعه هلته کې کډې وهل شي. بیا هغې کې هلته کې بورینګ وهل کیږي. هغې نه پس په هغې کې د سټیل غټ پایپونه اچول کیږي، د کوم نه پس چې دی نه اوبه راویستلی شي. د کوم نه پس چې دغه پایپونو کې د سیمټو او د کنکریټ مکسچر ور اچول کیږي. ضرورت په حساب باندې یو نسیوا کمبې چې دي دا هم خپله کې تړلی شي، کومونه چې یو ډیره زیاته مضبوطه کمبه جوړه شي. څنګه چې دا کمبې تیاریږي نو په دې باندې برنه روډ هم جوړیږي. کله چې دوه کمبې تیارې شي نو دغه دواړه کمبې یو بل سره جوړه وکړی شي. د دې لپاره د سیمنټ او کنکریټ پلر چې دی هغه بل ځای کې تیاریږي. د برج یعنی د پل جوړولو نیم کار چې دی هغه بهر کارخانه کې کیږي او نیم کار چې چرته پل جوړیږي هلته کې کیږي. غټ د سیمټو بلاکونه سمندر ته وړلو لپاره غټو کشتۍ استعمال کیږي. سمندري جهازونو کې رسولو نه پس د کرین په ذریعه دغه کنکریټونه بر اوچتولی شي او بیا سټیپ وایز دا لاندې کوزولی شي او ورو دغه پل تیارول شروع شي. ملګرو مختلف حالاتو کې فلوټینګ کوفر ډیم هم جوړولی شي، کوم چې د ضرورت مطابق هلته کې لګولی شي یا د ماشین په ذریعه یو ځای نه بل ځای ته منتقل کیږي. دا فلوټینګ کوفر ډیم چې کله تیار شي دا چې کله الټه شي نو ډایرکټ اوبو ته
ورشي. ملګرو د ټول کار باندې ډیر زیات وخت لګي او دا کار ډیر زیات خطرناک ومي. خو دا هم دا چې په دې کار کې څومره خلک لګي هغه کا مزدورانی او کا انجینیران ډیر زیات پروفیشنلی او ټولو په دې کار کې ډیر زیاته تجربه. د دې وجه په دغه مشکل پروجیکټونو کې دغه خلک لګل کیږي. د دې وجه هم دا ایکانا تجربه کار خلکو دا جوړ کو نو د دې خمیازه چې دا په دې پل باندې تلونکي خلک اوچتي. ملګرو اوس خو په دې تاسو ضرور پوه شئ چې په دې پلونو باندې ډېر پیسې څنګه لګي او پیسو سره سره په دې ډېر زیات وخت هم لګي. خو اکثر په دې کې دی فیل کیږي هم. د دې فیل کېدو نه بچ کېدو لپاره د لپاره پراپر کار ضرورت دی. د دې وجه د لپاره ډېر احتیاط سره په دې کار کیږي. ملګرو تاسو به نن ویډیو کې د پلونو جوړولو باره کې خبر شوي ضروري نو که تاسو ته خوندر کړي نو دا تاسو خپل ځان سره مکه خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. ډیره مننه. د خپل ځان او چاپیریال خیال وساتئ.